السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ښه به یې وئ، د ژوند په مزو کې به یې وئ. نو نن بیا هم اګین په کوټه کې او د کوټې سره موږ داسې لږ یو وړوکی شانتې شاټونه هم واخیستل. موږ ویل چې تاسو سره شیر کړو. نو نن راځه ولاګ تر اخره ګورئ او ضرور به شیر کوئ او کمنټس به هم کوئ چې څنګه زموږ ولاګې تاسو باندې ښې دي یا نه دي ښې. نو راووتو بهر ته چکر دی، مازدیګر دی. موږ ویل چې یاره تاسو سره هم داسې وړوکی شانتې ولاګ جوړ کړو. نو راسره مې ملګری هم و اجاز خان. نو راووتو داسې موږ تلو، دلته یو ځای دی ډېر مشهور دی. نو موږ ویل چې تاسو سره هم دغه شیر کړو او تاسو راسره هم وګورئ. نو چې موږ روان یو دا وخت په روډ باندې او راورسېدو خپل دغه ځایګي ته. نو دلته یو د خټو نه داسې یو نیغ شانتې یو مینار شانتې جوړ کړی دی. نو تاسو کتلی شئ چې مزیدار هم دی او غاړې ته دې داسې مزیدار شانتې ځایونه هم جوړ کړي دي د ناستې دپاره. بل داسې خلک ورته راځي چکر یې پکې هم لګوي. نو ډېر مزیدار ځای دی، مازدیګری ډېر زیات ښکلی وي. زه هم رالم کېناستم غاړې ته او مل چې تاسو راسره هم وګورئ. نو دا کوټه ده، د کوټې مازدیګری دی او موسم یې هم ډېر زیات ښکلی دی. نو مل چې تاسو راسره هم ویډیو وګورئ او تر اخره راسره وګورئ. مازدیګری ما هم د کوټې د سایډ د روډ نه هم لږ شاټونه واخیستل او زما سره چې کوم ملګری اجاز و هغه هم هغې ته راناست و. نو کوټې ډېر مزیداره ده او ډېر حد دی کوټه. نو حقیقي چې کوټه باندې حسن هم ډېر زیات ښکلی پروت دی. او بل دا چې په کوټه کې تقریبا په سخته ګرمۍ کې په کراچۍ کې ډېر زیاته ګرمي خو په کوټه کې موسم ډېر زیات ښکلی دی. دلته یخې هواګانې لګي او موسم یې ډېر زیات یخ دی. نو د کوټې شاندار شاټونه تاسو به راسره اخره ګورئ. امید لرم چې ستاسو خوښ شي او زموږ یوټیوب چینل به تاسو ضرور سبسکرایب کوئ. نو راسره ګورئ د کوټې شاټونه. نو جی دا وخت زه واپس هم روان شوم. نو ما ویل چې یاره تاسو راسره لږ شاټونه وګورئ د کوټې ده. اول دې بازار ته موږ د ایرپورټ بازار و، ځکه چې دلته تقریبا موږ نه ایرپورټ 1 کیلومتر کې لرې دی. ډېر وجې دې ته ایرپورټ روډ وایي یا د ایرپورټ بازار یا ایرپورټ چوک دې ته وایي. نو ما ویل چې تاسو سره هم د ایرپورټ د بازار او د چوک دغه شاټونه شریک کړم. نو زه واپس روان شوم چې زما خپل کور ته او تاسو ورته دا ځای وښایم. یو شاټ شانتې ولاګ مې در سره جوړ کړو او امید لرم چې ستاسو خوښ شي. نو زه واپس بېرته په روډ روان شوم بېرته خپل تلو، ځکه چې ماښام اذانونو ته ټایم زیات کم و. نو مې ویل چې یاره ماښام اذانونو نه مخکې زه جومات ته ورسم لمونځ وکړم. دې د هغه نه پس به ځم خپلې کور ته. نو په کوټه کې زموږ دلته یو وړوکی شانتې کور دی او نو موږ خو به تاسو سره کوشش کوو چې داسې وړوکی شانتې ولاګ جوړ کړو او بله ویډیو کې به تاسو ته رضا